نو مارز دغه ماشوم کو ما ته زه خدا نه بنم مارتل بچیا د معراج په شپه باندې نبی اسلام امام او باقی انبیاء مقتدیان خبر زین کې ده کنه وې زدا حدیث نه منم ځکه قران وی وعبد ربک حتا یاتیک الیقین د مرګ نه وروسته عبادت نشته دې حدیثونه معلومیږي د مرګ نه وروسته عبادت شته دا قسمه حدیث د قران نه خلاف دي څنګه وګورم مارتل دارته وایا د معراج په شپه امام سو کو ماته امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مارتل مقتدیان سو تمام انبیاء د عیسی علیه السلام نه علاوه دا ټول انبیاء بعد الوفات راغلي په نبی علیہ السلام پسې مونږ کړه دي مارتل دا مونږ عبادتو کنو بعد الوفات ثابت شو په متواترات متواتر احادیث سره ثابت دي انکار وکړه دبرم ولې د قران نه خلاف دي چې کافر کیږي کنه مارتل ترمذی شریف کی حدیث ده کتاب التفسیر کی روایت موجود ده مجاهدین وډل صحابه لاړه یو ځکه خیمه والا دې ځکه قبر دی ته نو پتا صحابه فرمایي د قبر نه سورۃ الملک تبارک الذی आवाज راتلو مونږ هغه خیمه بدل کړله به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفر ویلا الله پیغمبر دغه سی واقع شو نبی علیہ السلام جواب راکو دا یو کسو دنیا کې سورۃ الملک تبارک الذی سره محبت ساتو الله دغه قرات تلاوت هغه په قبر کې ورنصیب وای دا قران نه خلاف دې دبرم چلو مارتل قرآن تراشا جنتیان چې جنت تلاړ شي وقالو الحمدلله الذي دیو بد الله حمد بیانې چې جنت تلاړ شي د الله حمد به بیانې حمد د الله ذکر د الله د عبادت دی وای زره قرآن د آیات نه بدم ولید وعبد ربک حتی یاتیک الیقین نه خلاف دی مارتل اخیری سواری کلاو کا التبرب حکم وو کې سجده تلاړ شي مؤمنان به سجدو تلاړ شي سجده تلاړ شي کافران بنش کوله تملا به دړ شي ولی یوم یدعون الی السجود و مثال قران مجید هغه مضمون ذکر کې دنیا کې سجده نه کول التبه طاقت نه لري سجده عبادت دی در قران نه خلاف د قران نه ثابت ده وای د قران د نصوص هم زنه نه مولې د قران نه خلاف مارتل زین درته څه جوړ کړي بیا دې ماته وای د دې څه مطلب دی مارتل دغه درته مونږ آزادانه تفسیر مکوا دا تحریف دے در قرآن نے انکار درش اعتماد وکا 1400 سال چکم تفسیر منتراغل دے پاک پہ اعتماد وکا نو تفسیرون مکو ما تو ایسا مطلب دے مورتل حکیم علمت مولا صرف علی تعمیر مولا چکل دا ذکر کئی اگوئی کم ذکر چے عبادت ثابت ہے تلزوزن لا تکلفا دا مرگ نا رستا چے بکم نصوصو کی عبادت نپیدا اگر تکلیف عبادت نپیدا چے انسان مکلف دنیا کی دے کل چے مرگ راگے تکلیف جوان ختم شو دنیا کی پتا روزہ دا پتا جہاد دے پتا منز دے کتا صاحب نصاب زکاة دے دروان دے کتا استداد خواہن دے پتا حج لازم دے مرگ راگے دار سے ختم شو تکلیف جوان ختم شو وز دا مرگ نا روستا چکم عبادت دے اگر تلزوزی دے پتا ورد خوان دے نصوصو کس تاروز دے بارن مارس کو تیم پورا دے ورنہ نورم سے اشکالات پاتی دی خوی انشاءاللہ بلے جو مکی بشی دا مسئلہ زمانگ دا قرآن نا ثابت دا حدیثو نا ثابت دا دلتی منکرین غلط بہمیان خوری او یقین وکا ننچ مارکٹ تا کم گمراہ مرازی صرف اشکالات راوڑی صرف خدشات راوڑی خلقو ذہنوں تا اشکالات ورا چاہیے